هیڅ چا سره بدي نه کوو، موږ ګډ انسانان موږ د هیڅ انسان سره بدي نه کوو. د آدم علیه السلام او حوا نه بچي دي، د هیچا په مذهب کار نه لرو. لا اکراه فی الدین، په آیت کرسي کې الله پاک وایي په دین کې زور نشته. په دنیا کې دا وخت په زرګونو مذهبونه دي، په زرګونو. اوس ګدارې ورسره ته په غاړه کې لویږي، ژوند ګران دی، دنیا سره رالنډه شوې ده. په جهاز کې به سپور یې دم ټکټ کړی دی، تام کړی دی، دا سړي چې پوښتنه وکړي څوک دی، وایي زه یهودي یم. جنګ ورسره کوې، په غاړه یې نیسې. په دې بل څنګ سره ناست دی، هغه وایي زه سره توبه مې نعوذ بالله هیڅ شی نه منم. بل ناست دی وایي زه سیک یم، بل ناست دی وایي زه فلانا یم. نو ګزاره به څنګه سره ورور، ګزاره به ته یهودي یې زنده باد. ته خدای نه منې، ته پوس خدای دې پوس، ته به واسې حساب سره وکړي. زه منم، زه مسلمان یم. ها د خاور زما ماجد دی، دا مې لنګوټه ده، دا مې پټو دی، دا مې د نیستۍ زندګي ده. زما دا ماجد په کاڼو مه وله، ستا مندر په کاڼو نه وله. زموږ طریقه به دا وي، زما دا ماجد عزت کوه، ستا د مندر به عزت کوم. زما د لنګوټې، زما د سپین ږیري سړي، زما د ږیري، زما د دود دستور عزت کوه. ته چې هر شی اغوندې زه عزت کوم. نو به ګزاره سمه کېږي. که نه پاره کوڅه کې په لږ سپاره یو، پاره کوڅه کې د مذهب پر نامه ده، رنګ پر نامه ده، ژبې پر نامه. اندونیشیا کې دا کمال کړی، ملایشیا کې بیخي داسې و، هلته هندوان هم شته، یو بل مذهب هم مسلمانان هم شته، بلکل عبادتګاوې څنګ پر څنګ وې. هندوان دا هم عبادتګاه وه، د مسلمانانو مسجد و، دا نور خلکو بل مذهب و، د هغو جلا دغه و. دا به یو ځای دلته سره ناست و، یو ځای به سره ناست و، ډوډۍ یې سره خوړې، مجلسونه یې سره کول، ګپې به یې کولې. بیا چې د عبادت وخت به شو، چې چا به کاوه، یا به خپله عبادت خانې له ولاړ، یا بل به خپلې له ولاړ، یا بل به خپلې له ولاړ. الله پاک په قرآن کریم کې وایي تاسې ټول دغه ځایو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. اوس موږ که په الله یادو، الله اکبر، یو بل څوک یې هم یادوي په بل نامه، یو څوک یې یادوي په بل نامه، یو څوک یې یادوي په بل نامه، هر یو خپل یو دغه ځای. او د ګردو بیا دا دغه د مذهب بیا خپله ښایست دی چې هر سړی خپل ځان ټیک بولي، دا ګرد دغه بولي، رد یې بولي. نو په دې حالاتو کې به ژوند کوو.